د مشال ډیجیټل لیدونکو نن را سره په کراچۍ کې په دې مرکه کې ډاکټر سعید خان مېلمه دی. ډاکټر سعید خان چې دا وخت د کراچۍ ډا میډیکل پوهنتون چې د پبلک هیلث او د هغې سره سره د کوم چې خپرېدونکي بیماریانې دي د هغې د مخنیوي چې کوم څانګه ده د هغې مشرتابه دی، مشر دی دلته. دوی سره د دوی په ژوند، د دوی په زده کړو، د طب په شعبه کې چې د دوی کوم خدمات دي په هغې باندې خبرې کوو. نو هرکلی درته وایو ډاکټر صاحب. ډېره مننه نیاز بھائی، تاسو موږ پروګرام ته انوایټ کړو، ډېره مننه. ډاکټر صاحب که وړومبی راشو ستاسو ذاتي ژوند طرف ته، نو په خیبر پښتونخوا کې په کومه سیمه کې زیږېدلي یې او بیا مخکې ابتدایي زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟ ډېره مننه. دا زما وړومبی د پښتو ژبې یو انټرویو ده، نو ډېره خوند راکوي چې پښتو ژبه کې موږ دا انټرویو کوو. زما د ژوند شروعات د سوات نه کېږي. زه د سوات د سیمې سره تعلق لرم. زموږ خپل کلی چې دی هغه نینګولی ده، د برې بانډۍ نه بره کانجو سره نږدې. زما والد صاحب زه د یو کال چې وفات شو، نو بیا موږ خپل نیکه کور کړی. هغه زموږ نیکه کور چې دی نه کوټه ابو چې وته کوټه کې هلته زموږ انیشیل سکولینګ وغیره کوټه کې وشو. بیا مینس کې یو بل کلی دی ته نوی کلی وایي. زه نومونه ځکه وایم چې دا ډېر زما د ژوند سره تړلي دي او ډېر زما ماضي چې دی نو ډېر ریکال کوي. نو نوي کلی سکول نه موږ بیا میټریک وکړو. دا د کوم سن خبره ده؟ دا میټریک چې موږ کوو تقریبا 96-97 خبره ده. 1996-97 میټریک موږ دغه. نو بیا په مخکې یعنی اف اس سی بیا داسې اتفاق وشو چې بس زما ورور مشر هغه کراچۍ ته راغله، نو زه هم داسې په چوټیانې کې رالم او داسې څه پلان نه و چې زه به کراچۍ ته لازمي لکه څنګه چې د کلو تاسو په خپله پاتې شئ. نو هغه روټین همده کې زموږ لایف به سهار به سکول تللو، غرمه به بیا پټو ته تلو، هلته به مو روټین خپل هغه باغواني ورته وایي یا هغه سبزي او کم فیلډ کې چې کسه هغه به روټین به موږ هغه شان کوو. ماښام به بیا لاړو مدرسې ته به ځلو، هغه روټین لایف و که نه. دغه یو ژوند کې موږ دغه شیان لیدلو او سبق به موږ څه داسې روټین وي. د میډیکل زده کړې مو د کوم ځای نه وکړې او بیا خپل تاسو چې څنګه لکه ډاکټریټ مو کړی دی یا اعلی تحقیق مو کړی، ریسرچ مو کړی، هغه مو کوم ځای کړی؟ پاکستان کې، د پاکستان نه بهر؟ دا بس چې موږ کراچۍ ته زه رالم هلته نه بس زما بیا موټیویټ شوم دلته، ځکه چې کراچۍ غټ ښار دی. هغه موږ زه فارمین کالج کې ما انټر وکړو، بیا اسلامیه کالج نه ما بي ایس وکړه، بیا یونیورسټي ته چې زه لاړم کراچۍ یونیورسټي ته، هلته نه ما ماسټر وکړو. نو هلته نه زه ما ویژن ډېر کلیر شو. ما مایکروبایولوژي یو سبجیکټ دی هغه ووایي چې هغې سره زما میډیکل کنیکشن ډېر زیات. مونږ د جرمز جراثیم مونږ ولیدل په خپله، مایکروسکوپ مې وکړو. نو بیا هغه میډیکل سره ما شوق ډېر زیات پیدا شو. هغه ما ډېر ښه نمبر کې ماسټر وکړو. بیا زه هغه خان یونیورسټي ته لاړم، هلته مې جواب وکړو. هغې نه مخکې ما ایس آی یو ټي کې وکړو. نو چې هغه خان یونیورسټي کې زه پاتې شوم، نو د مونږ میډیکل سره ریسرچ سره ډېر کلوز کانټیکټ راغی. مسلسل مونږ ریسرچ باندې کار کوو. زمونږ کوم سپروایزر چې دی هغه هم وایرالوجي ایکسپرټ و هغه خان کې. نو هغه خان تاسو ته پته چې یو ښه انسټیټیوټ دی ریسرچ په حواله سره. نو تقریبا بیا ما خپل پی ایچ ډي کې هم وایرالوجي باندې کار وکړو. زه بیا یو ایس ته لاړم، یونیورسټي واشنګټن نه ما پوسټ ډاک وکړو. ورلډ ټاپ کلاس یونیورسټي ده یونیورسټي اف واشنګټن. نو ایچ آی وي باندې ما کار وکړو ډېر زیات. او دا ریسرچ دا د میډیکل سره ډېر لینکډ و. نو ما دا زده کړه دا وکړه چې زمونږ کلو کې زمونږ آس پاس کې مونږ ډېر زیات ګورنمنټ چې ډېر زیات کوشش کوي هغه په علاج باندې کوي چې علاج څنګه وشي. او دغه موضوع له راځو ډاکټر صاحب، د یو ایس نه تاسو چې کوم دی ډاکټریټ ډګري حاصله کړه، نو بیا بیرته پاکستان ته راستانه شوئ؟ زه بیرته بیا پاکستان ته رالم. نو ما دلته زمونږ کولیګز و هغه ما زه اپروچ کوم تاسو دلته راشئ ډاو یونیورسټي ته. ما سره خو آپشن و، خو بس هغه بیا زه کنوینس کوم چې دلته ضرورت دی. زمونږ کوم زده کړې چې مونږ کړي دي هغه زمونږ ملک ته د هغې ضرورت دی او ډاو یونیورسټي یو ښه پلیټفارم دی. نو د کراچۍ په دې ډاو پوهنتون کې په دې شعبه کې تاسو د څو وخت راهیسې دلته یې او بیا د مشر په توګه چې خپل کم کار کوئ؟ ما ډاو یونیورسټي په 2011 کې جوائن کړه. 2011 کې ما ایز اسسټنټ پروفیسر جوائن کړه
او ډایګنوستیک لیب چې د ما از هډ اف مولکولر پیثولوژي پی سی آر هاي ټیکنالوژي په وخت کې پی سی آر و چې پی سی آر کوم یو اس نه زده کړه کړې و هغه ما دلته خپل بیا نالج یوټیلایز کو دا ډېر وړوکی غونډه کې ډپارټمنټ و نو کوم زده کړه چې ما کړې هغه ما بیا یوټیلایز کړه ماشاءالله ډپارټمنټ موږ ډېر کوم زموږ لیډرشپ واسطه سره دا وخت باندې او ډایرکټر چې نو هغه موږ از ډېر انکریج کړم ما ته پوره فریډم راکو نو موږ دا ډپارټمنټ ډېر لري پر ورسو انټرنیشنل لیول زموږ ریکګنیشن وشو نو دا ډېر یو زده کړې چې کوم موږ کړي وه دلته او بهر هغه ایگزیکټلی یوټیلایز شوه موږ نور کسان ټرین کړل خپل ټیم سټرینتن کو سټوډنټان زما ماشاءالله ډېر په ګڼ تعداد کې بیا رالل چې کوم ریسرچ مونږ کوو نو میډیکل والا سټوډنټان هم راتلو ایم فل والا پی ایچ ډي والا نو مسلسل مونږ ریسرچ کوو په سپیشلی انفیکشس ډیزیز باندې او وایرولوژي ان پرټیکولر کوم انفیکشس ډیزیز دی هغه باندې مونږ کار شروع کوو تا ډاکټر صاحب تاسو خبر وکړه چې ګورنمنت دلته په مختلفو شعبو کې چې کمی بیماریاں راځي د هغې علاج خو کېږي نوي نوي سنټرې پرانستل کېږي یا هسپتالونه جوړېږي خو دغه بیماریانې د څه نه راځي د هغې مخنیوی چې کوم دی نه کېږي په دې تاسو خبره کوله دا بل ډېره غټه خبره ما یو ځکه ولیده چې یو ډاکټر چې دی هغه د یو مریض علاج کوي یو مریض هغه ته راځي هغه علاج وکړي هغه یو مریض صحیح شي خو کوم ساینټسټ چې دی هغه په زرګاو مریضان بچ کولی شي یا د دوایي په شکل کې چا یو ساینټسټ یو دوا جوړه کړي نو په لکاو کسان هغه مریضان استعمالولی شي یا د پریونشن چې وکړي مخنیوي چې د بیماریو په یو وخت په زرګاو مریضان بچ کولی شي نو ډاکټر هم ډېر ضروري دی چې کله بیمار شي سړی هغه دوایي لازمي ده خو مونږ په دې فوکس انټرنیشنل کوم ایکسپیرینس هغه دا و چې د مریض یا د بیمارۍ د مخنیوي څلور سټیپس دي یو ته وایي پریونشن مطلب چې بیماری سورس نه دی پکار هغه جرمز په ماحول کې پکار نه دی آیډیل دا چې تلته دا ماحول صفای نو نه به جرمز نه به بیماری دا آیډیل دی خو دا ډېر مشکل دی نیکسټ سټیپ دی پروټیکشن چې ونس بیماری راغله جرمز راغی ته ځان څنګه پروټیکټ کړې ماسک واچوه لاس وینځه دې ته وایي پروټیکشن دا ځان بچ کوي ویکسین ولګوه دا پروټیکشن شو نیکسټ سټیج د ډیټیکشن چې چاته بیماری وشي نو ارلیس پاسبل هغه ډیټیکشن ضروري دی څومره زر چې د هغې تشخیص وشي نو دوه فایدې به یو به هغه مریض زر ته زره صحیح شي ځکه چې هغه به آیډنټیفای شي یا به ډاکټر لاړ شي یا به بیماري به ختمه شي دویم غټه خبره چې دا بیماری به نور نه خورېږي د یو کس نه بل ته نه لګي بل نه بل ته نه لګي پاکستان کې دلته په داسې سیزونو باندې موضوعاتو باندې ریسرچ کم دی یا موږ ته په نظر نه راځي چې ګورو چې په نړۍ کې یعنی کمې ناروغۍ راشي چې هغه انفیکشن ډیزیز دی چې خورېږي د هغې په مختلفو هیوادونو کې موږ ګورو چې مخنیوی وشي خو پاکستان کې ډېرې بیماریانې داسې دي چې خورېږي د هغې تر اوسه مخنیوی لا نه دی شوی مونږ زیات کر پالیټکس کې انختی وو او پالیټکس کې کله تاسو خبرې کوئ نو ما تاسو یو لاس پوینټ پاتو ریسپانس یا علاج نو زمونږ زیات د پالیټکس یا د پولیټیشن یا د گورنمنٹ فوکس یا په علاج ځکه چې هغه ښکاري هسپتال ښکاري اپریشن تھیټر هغه په نظر راځي هغه اناؤنس کړي ما دا اپریشن تھیټر یا وایي چې دا ټرانسپلانټ سنټر مونږ کولاو کو دا ریسپانس والا باندې زیات فوکس کړي دا وړاندې درې چې دي لکه اوس صفا اوبه نو صفا اوبو داسې هغه میکانیزم وطني چې هغه پولیټکس کیش کړي چې دا اوبه صفا دي د دې بس امپیکټ راغو په نظر کې راځي حالانکه دا صفا اوبه تاسو پرووایډ کوي په دې باندې به کمه پیسې لګي خو زیات مریضان به امپیکټ به زیات وي نو دا میسج کنوی کول پکار دي چې د پریونشن زیات اهمیت دی که تاسو دا ریسپانس والا خدا ضروري دی تاسو یو ټرانسپلانټ جوړ کو خو تاسو داسې میکانیزم وکړئ چې ټرانسپلانټ ضرورت نه راځي سویډن کې یو ځای کې ما اورېده چې هغه هسپتالونه بند شو ولې چې مریضان نشته صرف هغه بیسک یونټس باندې کار فوکس کوي چې هغه پریونشن باندې کوي نو دونه مریضانو نه مریضان به راځي نه به د غټ هسپتال ضرورت وي نو زمونږ دا یو غټه عالمیه ده چې په پریونشن باندې کار نه کیږي هغه دوه درې وجوهات دي یو خو پولیټیکل دی چې هغه سلوګن ډېر ښه وته لګي چې بھائی ما هسپتال جوړ کو ما 500 بیډډ هسپتال دی 300 بیډډ دی بھائی داسې سچویشن جوړ کړه چې د مریض اړو ضرورت نه راځي هلته مریض یي نه اویرنس لازمي پکار دی بیا کمټمنټ پکار دی د ګورنمنټ د طرفه هم کمټمنټ پکار دی بیا د آبادۍ یا د کم زمونږ وګړي چې دي د هغو پارټیسپیشن ډېر زیات ضروري دی